سلامونه درنو لیدونکو د بیا خیر اغلاس د HTML د کورس 15 ویډیو کې زما ته تاسو سلامونه منئ خدای دې ټول وغوړو سه تر ویډیو کې موږ د HTML attributes ویلې وي input types attributes او نن نه ویډیو کې موږ ویډیوز او اډیو ټاګ وایز لپاره استفاده کوي ازو ویش کوډ اخلاص او ګوګل براوزر اوس دلته راځو ویډیو ټاګ لرو ویډیو ټاګ چې دا هم فن ټاګ لري او هم کلوز ټاګ لري نو موږ باید دلته ویډیو ټاګ خلاص کو او ویډیو بیا ویډیو ټاګ باید بانو کو دې ځای کې راځو دلته ویډیو ټاګ لیکو دا کلوز کوو اوس د ویډیو ټاګ دننه موږ باید دلته چې ولیکو SRC موږ تر ویډیو کې هم وایو چې د سورس نه اخیستل شوی دی موږ دلته د ویډیو اصلي منبع اچوو اوس راځم د ځای کې د ویډیو لینک اچوم ویډیو موږ باید د کوم ځای نه راخلو چې هر ځای کې موږ سره ویډیو د دغه ځای نه ویډیو راخلو راځو ما سره ویډیو دلته شته زه غواړم مثلا چې دا ویډیو راواخلم کنټرول C خپل فولډر چې موږ سره چیرته دی په هغه فولډر کې به اچوو ښه نو زه دلته راځم اوس مای ډاکومنټ کې دلته زما سره چې ما کوم فایل جوړ کړی ده اوس راځم دا خلاصوم دې فایل دننه زه ویډیو اچوم ښه اوس بیرته راځم کله چې ویډیو دلته سیو شوه اوس فایل راخلاصوو دواړه دې ځای کې د ویډیو خپل لیکو هر لینک چې دی زه ورته لیکم چې HTML5 In پښتو دا د ویډیو لینک ده دا رن کوم اوس د دې لپاره موږ یو اټریبیوټ لرو په نوم دی کنټرولز اټریبیوټ دی د دې چې کله موږ ویډیو موږ سره ویډیو وي هغه د کنټرولز د لارې موږ سره په ګوګل براوزر کې چې دا رن کیږي دا د دې نه موږ کولی شو دغه ویډیو رن کو په اسانۍ سره د دې ویډ هم لري چې ویډ مثلا زه غواړم 400 دې ته ویډ ورکړم 400 px دا اوس رن کوم موږ سره ویډیو اوس زموږ سره ویډیو راغله د دې ځای نه کولی شو موږ ویډیو رن کړو ویډیو په هغه وخت کې رن کېږي چې کله موږ سره د ویډیو ټایپ چې وي برابر وي زه اوس راځم بله ویډیو دلته راخلم د دې ویډیو ټایپ چې ده جوړ نه ده راځم C ډرایو ته E ډرایو ته دلته زما سره ډیټا ده دې ډیټا کې زه د دې نه یو ویډیو راخلم ښه دلته راځم دې ځای نه زه یو فوټیج راخلم دا ویډیو راخلم دا کنټرول C کوم خپل ډاکومنټ کې اچوم مای فروم ډاکومنټ کې کنټرول V کوم ویډیو چې دا وینټ فری په نوم یا ویډیو ده ګوګل براوزر هم راخلاصوم دا ختموم ویډ دا هم ټول ختموم دلته ده کنټرول Z اوس دلته ویډیو لینک اچوم ویډیو موږ سره چې دا خلاصیږي اوس دې ته زه هایټ او ویډ ورکوم په دې ځای کې زه ویډ ورکوم 400 px موږ سره ویډیو 400 px ته راغله دې ته زه اوس کنټرول ورکوم باید موږ سره بټن ولري پلی ولري ټول باید موږ سره چې ولري دغه دا ویډیو زموږ سره رن شوه ویډیو ګوګل براوزر کې په هغه وخت کې رن کیږي کله چې موږ HTML کې سورس کې لینک واچوو چې کله یې ټایپ MP4 وي نو باید موږ سره هلته ویډیو شو شي دلته موږ سایز ورته غټولی هم شو مثلا زه غواړم دلته سایز ورته 600 کړم له دې نه هم زیاتولی شو هر څومره چې موږ سایز غواړو کولی شو اوس زه چې کله دا رن کړم بیرته دلته مانه بټن بیا غواړي چې زه اوکې کړم تر څو ویډیو پلی شي د دې دپاره موږ یو بل اټریبیوټ لرو په نوم دی آټو پلی کله چې زه ویب سایټ چې څنګه رن کړم اتومات ډول موږ سره باید شي ویډیو پلی شي زه په دې باندې کلیک کوم اوس چې څنګه دا ریفریش شي ویډیو به موږ سره په اتومات ډول باندې پلی کېږي ښه وبخښئ زه دلته راځم د دې آټو پلی په نوم چې هغه ده آټو پلی په دې کې کولی شو موږ په اتومات ډول باندې ویډیو پلی کړو بل زموږ سره میوټ ده میوټ د څه لپاره استفاده کیږي د اواز د بندولو لپاره میوټیډ
دا ویډیو چې کله زه اوس رن کم دلته زمونږ سره اواز یې چې شو میوټ شه او ویډیو په اتومات ډول ګوره پلی کېږي. چې څنګه ویب سایټ رن کوم ویډیو باید په اتومات ډول پلی شي. که چېرته اټو پلی مونږ سره موجود نه وي زه یو ځل به راځم دلته اوکې بټن وایم تر څو ویډیو پلی شي. که چېرته زمونږ سره په دې ځای کې اټو پلی راشي زه ورته لیکم چې اټو پلی اټو پلی ولیکو ورته بیا چې ویب سایټ رن کوو په خپل په اتومات ډول باندې ویډیو رن کیږي. دا د ویډیو لینک و. اوس راځو اډیو ته. اډیو څنګه موږ راوړلی شو د خپل HTML براوزر کې. دا زه اوس ختموم ویډیو ټاګ ټول ختموم. اډیو ټاګ څنګه مونږ خلاصولی شو؟ اډیو ټاګ دلته راځو اډیو ټاګ اخلو لکه څنګه چې مونږ ویډیو ټاګ اخلو همداسې اډیو هم اخلو. هم کلوز ټاګ لري هم اوپن ټاګ لري. اډیو ټاګ زه دلته اوس راځم اډیو ټاګ لیکم دا ورپسې بندوم. اډیو ټاګ خلاص شو. اوس د دې دننه زه په دې ځای کې راځم دلته سورس لیکم سورس ویډیو اوس په دې ځای کې لینک اچوم. زه راځم د دې ځای نه ویډیو را اډیو راخلم. دلته راځم میوزیک. دا مثلا زموږ سره یو میوزیک ده. دا دلته په دې فایل کې دننه اچوم. سندرې نوم چې ته لوډ گیا. دغه یو اردو سندره ده. اوس راځم دلته په دې ځای کې زه د سندرې لینک اچوم. سندره هر څه میوزیک چې ده هغه باید هغه نوم ورکړو. موږ سره سندره چې شوه اوس راځي. ولې نه رن کېږي؟ ځکه چې موږ دلته د کنټرول په نوم اټریبیوټ نه ده ورکړی. زه راځم دې ځای کې کنټرول اټریبیوټ ورته معرفي کوم. کله چې دا موږ رن کړو زموږ سره ویډیو قدام هم میوټ کولی شو. که چېرته دلته موږ راشو میوټ ورته ولیکو میوټډ کولی شو موږ دغه په اسانۍ ډول سره میوټ کړو. نو دغه واز موږ سره د ویډیو او اډیو ټاګ چې څنګه کولی شو د HTML په براوزر کې موږ ویډیو راوړو اډیو راوړو او د هغې اټریبیوټس شی دي لکه اټو پلی ده چې موږ سره په اتومات ډول چې کله به ګوګل براوزر رن کېږي یا ریفریش کېږي ویډیو باید پلی شي. میوټ کولی څنګه شو او کنټرول څنګه باید په دې کې کنټرول راولو چې مطلب پلی ولري ساوند ولري 3 ډاټ آپشن ولري چې په هغه کې ډیلیټ دی رن ده دغه شیان دی. که چېرته هم زموږ نو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. که چېرته زموږ یوټیوب چینل هم نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.